د عمر رضی الله عنه زمانه کې یو شهزاده د مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه رسول نو د گرفتار شو پیره د چې کله گرفتار شو نو د سزا سخت و ډیره مطلب د باندې پانسی وختله یعنی دنه بسر وهل کی نو کله چې د باندې دا سزا وختله دغه ټیم کې الله جل جلاله دته د ایمان نورانیت پزړه کې واچولو یعنی د ایمان هغه حلاوت او د پزړه کې واچو د ایمان هغه ګټه او د نصیب کېدو والا بس یعنی موږ به دا وجه نصیب شو وته خو وس زړه کې دا خبره ده چې ایمان خو راوړم خو دلته راته مرګ هم په غاړه دی او که وس आवाज کوم چې زه ایمان راوړم نو خلک براته سوي چې د مرګ نه وېره چې د سنه د مرګ نه وېره دو د ځان باندې جوړ نو یا الله پزړه کې خو می مضبوطه اراده ده په اخلاص سره چې ایمان راوړم خو یا الله د سلار راته وخی چې بس د دې مرګ د دې دروازې نه هم بچم او ایمان هم راوړم پزړه کې مضبوطه اراده و نو دغه ټیم کې د عمر صاحب رضی الله عنه ته دیوته وای چې زما زړه کې ارمان دی کداراله پوره کې اخیری ارمان مې دی دوته وی لازمي و پر هوايه وی یو ګلاس وبو کې را باندې مسکلم ډیره مخې هغه راوړې ولا یو جام کې ولا وبراوړلې نو چې وبې راوړې د نس کړي او د الله دې سره پیدل نو عمر صاحب رضی الله عنه ته وی چې سکه کنه ولې د لاس رپیږي وی لاس مې ذکر رپیږي وی دا جلاد مې خوا کې ولاړ دی د سینا چې دا تور لاله را پریدي او دا وبرانه پنی مې کې پاتې نو عمر صاحب رضی الله عنه ته وی دا وبج تا تر سو نه اسکلي هغه پوری به مونږ ته نه قتلو جو د موقع د لاس نه خطا نه کړه هغه وبې سکړه واړه ولې پس مکه باندې عمر صاحب دلیم حیران شول رضی الله عنه نور کوم معاذیر مجمع چې واغوم حیران شول چې دا څه چلو شو دا حضرت عمر صاحب رضی الله عنه فرمایل وی تاسو خو ماته ویلی ولکنه چې دا وبد نه اسکلي تاسو به نه قتلم ترغه پوری وی بالکل مونږ ته ویلی وی زه خو آزاد یم کنه قتلوي هو مینه کنه وی او بالکل کوم تعالی وعده درکړی دا قول درکړی چې تابه نه قتل دغه ټیم کې دی وای ماته کلمه وای زه مسلمان یم عمر صاحب رضی الله عنه ته فرمایل او ډیر حیرانتیا سره چې دینه مخکې دی ولنه هغه مخکې مې ځکه نه وي ما وی چې خلک به بیا وای چې د مرګ نه ویریدو د سنه د مرګ نه ویریدو ځکه ایمان راوړي او ژړګي مې په خواده او مضبوط اراده مې کړې و په اخلاص سره چې الله ایمان راوړم خو صلی الله راته کوله وي درته الله لاره کوله هر کله چې په اخلاص باندې سره یو عمل کول غواړي کنه او د پزړه کې مضبوط اخلاصي او خالص د الله د رضا لپاره نو الله جل جلاله لازم د سدته یو دروازه کولاو کی چې هغه دروازه د په وهم ګمان کوي